سلامونه وخت مو په خیر له زیر نیوز څخه د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان لمریز کال د غبرګولې 4مه او د 2025 زیږدیز کال د می 15مه نیټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ کورنیو خبرونو ته. هند افغانانو ته د ویزو ورکولو بهیر بیرته پیل کړ. له نږدې 4 کلن ځنډ وروسته هند یو ځل بیا افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکولو لړۍ پیل کړه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې اوس افغان سوداګر، ناروغان، لوبغاړي، هنرمندان او زده کوونکي کولی شي د ویزې لپاره آنلاین غوښتنلیکونه واستوي. د حکومتي سرچینو په وینا دغه بهیر د 2025 کال په اپریل کې پیل شوی، که څه هم د هند حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي. هند دا اقدام وروسته له هغه کړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړي. ویل کیږي چې په دې خبرو کې د ویزو اسانتیا، سوداګرۍ، دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییز ثبات په اړه بحث شوی دی. کارپوهان دا یو مثبت پرمختګ بولي، خو باور لري چې هند هڅه کوي د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له وضعیت څخه خپله سیاسي ګټه واخلي. تحلیل دا دی که اسلامي امارت د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ توازن ونه ساتي، ښایي اړیکې یې له نورو هیوادونو سره ترینګل شي. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره هند افغانستان کې خپل سیاسي استازولۍ وتړلې او افغانانو ته یې د ویزو د ورکړې بهیر هم وځنډاوه. کونړ کې اور لګېدنې 10 هکټاره ځنګلونه سوځولي. د کونړ ځایي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د دیوګل درې د نښترو په ځنګله کې اور لګېدلی چې له امله یې نږدې 10 هکټاره ځنګل سوځېدلی دی. د کونړ ولایت طبیعي پیښو ته د رسیدو ریاست د زیانونو ارزونې مدیر احسان الله احسان وایي چې تر دې دمه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو په خبره یې چې ډیر کله دغه ډول پیښې د شپونکیانو د بېغورۍ له امله رامنځته کیږي. نوموړي زیاته کړې چې ولسي خلک او حکومتي مسؤلین سیمې ته رسیدلي او اور یې مهار کړی دی. د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 210 افغان بندیانو له ازادېدو خبر ورکړی. یاد وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پرون 230 تنه افغان بندیان د پاکستان له بندخونو آزاد او هیواد ته راستنه شول. وزارت زیاته کړې چې آزاد شوي کسان د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي او د یوې ورځې څخه تر 2 ورځو پورې په بندخونو کې ساتل شوي وو. تېره ورځ هم 208 افغان بندیان چې د پاکستان ځواکونو له لوري نیول شوي وو له 10 ورځني بند وروسته آزاد او هیواد ته راستنه شول. ارزګان کې 270,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکړې لړۍ پیل شوه. په ارزګان کې د پولیو 3 ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤلین وایي په دې کمپاین کې به 270,000 له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ارزګان د عامې روغتیا ریاست د واکسینونو د بیړني مرکز مشر ډاکټر بخت محمد مصطفی وایي چې د واکسین په دې دوره کې به 270,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د مسؤلینو په وینا لا هم د پولیو واکسین په تړاو د عامه پوهاوي د نشتون له امله 9,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې ماشومانو ته د واکسین په ورکړه کې له رضاکارانو سره مرسته وکړي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس هم خپل همکار محمد عزیر صافي ته وار ورکوم چې تاسو د نړۍ له وروستیو پیښو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. په تېرو 4 ساعتونو کې په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې په وژل شویو کسانو کې د یوې کورنۍ 9 ماشومان شامل دي چې عمرونه یې له 7 میاشتو څخه تر 12 کلونو پورې وو او لا هم 2 ماشومان د ویجاړو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د اسرائیلو پوځ تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه یې په تېرو 4 ساعتونو کې په ټوله غزه کې له 100 زیات اهداف په نښه کړي. یاد وزارت زیاته کړې چې د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو له امله 53,900 فلسطینیان وژل شوي او 122,593 نور ټپیان شوي دي. ورته مهال اسرائیلیانو د بندیانو د خلاصون لپاره پراخ لاریونونه کړي.
د صهیونیستي رژیم له لوري د غزې پر ضد د عملیاتو له پراخېدو سره په اسرائیلو کې د هغو اسیرانو کورنیو پراخ لاریونونه کړي چې لا هم په غزه کې د مقاومت ځواکونو لخوا بند پاتې دي. د الجزیرې د انګلیسي څانګې د راپور له مخې پرون شنبه د تل ابیب، بیت المقدس او یو شمېر نورو ښارونو سړکونه له قهرجن مظاهرچیانو ډک وو. لاریون کوونکو له اسرائیلي حکومت غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ځای د بندیانو د خوشي کېدو لپاره د خبرو اترو لاره خپله کړي. د اسیرانو کورنیو له لوري خپره شوې یوه بیانیه کې ویل شوي چې د بندیانو د ژغورلو یوازینۍ لاره د خبرو اترو بیا پیل دی او له تصمیم نیونکو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته کینی. د دې فشارونو ترڅنګ د اسرائیلي کابینې دننه هم د جګړې پر دوام او د سیاسي حل پر اړتیا اختلافات راپورته شوي دي. د پاکستان پنجاب ایالت کې طوفانونو د 19 کسانو ژوند اخیستی. د راپورونو پر بنسټ د شنبې په ورځ د دې هیواد په پنجاب ایالت کې د شدیدو اورښتونو له امله لږ تر لږه 19 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور ټپیان دي. د پنجاب د طبیعي پیښو د مدیریت ادارې له خلکو غوښتي چې د اټکل شویو طوفانونو او اورښتونو پر مهال د بشپړ چمتووالي حالت کې واوسي. رجب طیب اردوغان د سوریې له ولسمشر احمد شاه سره وکتل. د شنبې په ورځ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد په استانبول ښار کې د سوریې ولسمشر احمد شاه کوربه و. د اردوغان دفتر د نوموړي له قول زیاته کړي اردوغان له شاه سره خبرو کې ویلي چې ترکیه د امریکا او اروپایي ټولنې له لوري د سوریې پر وړاندې د بندیزونو لرې کولو له پریکړې هرکلی کوي. دغه لیدنه له هغې وروسته ترسره شوې چې د ټرمپ ادارې د سوریې له 14 کلنې جګړې وروسته د بندیزونو لرې کولو فرمان صادر کړ. دغه راز د اروپایي ټولنې بهرنۍ چارو وزیرانو هم دا اونۍ له سوریې څخه د بندیزونو د لرې کولو پریکړه وکړه. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سندیاګو ښار کې د یوې الوتکې د لوېدو له امله 6 تنه مړه شوي. د CNN د راپور له مخې دغه الوتکه د هوا د خرابوالي له امله لوېدلې ده. په خپاره شوي انځورونو کې ښکاري چې دغه الوتکه په یو کور رالوېدلې او د دغه کور په ګډون یې 2 موټرونه هم زیانمن کړي. او روسیه خبر هم ده چې جرمني د اړتیا په صورت کې اجباري عسکري خدمت بیرته پیلوي. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پوسټریوس پرون رسنیو ته ویلي که چیرې دوی په کافي اندازه داوطلب عسکر جذب نه کړي ښایي له راتلونکي کال څخه اجباري عسکري خدمت بیرته راوستلو ته مخه کړي. جرمني چې د ناټو غړی هیواد دی هڅه کوي له 2022 کال راهیسې د روسیې لخوا پر اوکراین له یرغل وروسته خپل نظامي ځواک پیاوړی کړي خو ښکاري چې د اړتیا وړ کافي سرتیري نشي جذبولی. د جرمني وسلوالو ځواکونو ویلي راتلونکو کلونو کې د ناټو د مکلفیتونو د پوره کولو لپاره شاوخوا 100,000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. د نن ورځې بهرني خبرونه همدومره وو. له پاملرنې مو مننه. له عزیر ساپینا په مننې چې تاسو یې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم د سپورټ له ډګره. د افغانستان او افغانانو اتل د هند په سوداګریز لیګ یا IPL کې 11 افغان لوبغاړی شو چې لوبیږي. صدیق اتل د ډیلی کیپیټلز لوبډلې په ګټه لوبیږي او د خپل سفر په لومړۍ لوبه کې 22 منډې وکړې او د لوبډلې په بریا سره یې لومړنۍ لوبه پای ته ورسېده. که څه هم اتل پیلیز توپ وهونکی دی خو په نننۍ لوبه کې د 2 کسانو له سوځېدو وروسته ډګر ته راښکته کړی شو اما بیا یې هم خپل مسؤلیت ادا کړ. د جوزجان ولایت د فوټبال د ډي لایسنس روزنیز کورس پای ته ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې په دې دوره کې 25 روزونکو د جوزجان له مرکز او ولسوالیو څخه ګډون کړی و چې عملي او نظري زده کړې ترلاسه کړې او په بریالیتوب سره یې وروستی امتحان پای ته ورسوه. د دې پروګرام موخه د روزونکو تخنیکي پوهې لوړول او د مسلکي فعالیتونو لپاره چمتووالی ښودل شوی و. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.